سلامونه هغو دوستانو هیله ده چې تاسو به روغ او جوړ وئ. نن به دغه ویډیو کې تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل جیمیل اکاونټ جوړ کړو. تاسو به خپل جیمیل دوستانو په موبایل کې راخلاص کړئ. راخلاصولو وروسته به تاسو دوستانو دلته تاسو ته راځي اډ اکاونټ. تاسو به په دغه اډ اکاونټ باندې کلیک ورته وکړئ. بیا به تاسو پورته خواته ګوګل د ګوګل کوم وینئ په دغه باندې به کلیک وکړئ او یو شیبه انتظار به ورته وکړئ تر څو زموږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. نو دوستانو که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی تر هغې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي چې که تاسو مخکې ایمیل جوړ کړی وي جیمیل هغه ورکړئ او که نه مو جوړ کړی کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ او بیا دغه لومړی اپشن کلیک کړئ. لومړی کې به تاسو خپل نوم ورکوئ. دلته زه راځم د خپل نوم دلته ورکوم. لومړی خانه کې نوم او دوهمه خانه کې ستاسو خپل تخلص یعنې چې کوم نوم او تخلص باندې ایمیل جوړوئ او بیا به دلته راشئ په نیکسټ باندې به ورته کلیک وکړئ. ستاسو به دلته بلې صفحې ته راشي. دلته تاسو خپل د زیږېدو نیټه ورکئ، کال ورکئ او بیا پسې د زیږېدلو میاشت ورکئ. هر څه که تاسو ته یاد وي نو تاسو دا هر څه دقیق ورکئ او په کومه ورځ زیږېدلي یئ دغه تاسو ورکئ. دلته خپل جنسیت ورته معلوم کئ یعنې چې دلته کله کلیک وکئ پاس فیملي ښځینه او میل نارینه. نو زه په میل باندې کلیک کوم او وروسته بیا راځو لاندې نیکسټ وهو. نیکسټ وهلو وروسته موږ تاسو بلې صفحې ته راشئ. دلته موږ ته 2 تیار جیمیلونه راکوي. نو زه راځم په دوهم جیمیل باندې ورته کلیک کوم. زما دغه جیمیل خوښ دی. تاسو کولی شئ د لاندې یور کریټ اکاونټ څخه یعنې دغه ځای څخه خپل جیمیل هم ورکئ خو زه راځم دغه نیکسټ کوم او دلته تاسو پاسورډ ورکړئ. تاسو باید څه خلته پاسورډ ورکړئ. یو قوي پاسورډ تاسو باید ورکړئ. زه تاسو ته دلته همدغه ډول پاسورډ وینئ تاسو باید په همدغه شانتي یو قوي پاسورډ خپل جیمیل اکاونټ ته ورکړئ چې سیمبولونه پکې موجود وي او بیا به راشئ په نیکسټ باندې به ورته کلیک وکړئ. نیکسټ کلیک کولو وروسته به دوستانو ستاسو جیمیل دلته جوړیږي. دلته په خپله د تلیفون شماره ورکړئ. د افغانستان په خپله انتخاب شوی دی. خپله د تلیفون شماره به تاسو ورکړئ او بیا به دغه نیکسټ کوئ. نیکسټ کوئ او که نه غواړئ چې موبایل شماره ورکړئ نو بیا سکیپ کوئ. زموږ جیمیل چې دی هغه جوړ شو. تاسو کتلی شئ زموږ جیمیل جوړ شو او دغه اوس راځو نیکسټ کوئ. له نیکسټ کولو وروسته به موږ یوې بلې صفحې ته بوځي. دلته به تاسو راشئ دغه به اګري کوئ او دغه لاندې اګري باندې به ورته کلیک وکړئ نو زموږ جیمیل به جوړ شي. د جیمیل ویریفای کول هم ضروري دي. نو دوستانو زموږ چینل مو که نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او په درشئ په دلته به تاسو ته یو ایمیل راغلی وي هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ خپل جیمیل کې او کنفرم به یې کړئ. دغه به کنفرم باندې به کلیک ورته وکړئ او دغه به ستاسو له دې ځای څخه کنفرم شي. دلته چې تاسو کنفرم کولی شئ دغه باید تاسو حتما کنفرم کړئ او که غواړئ په دغه باندې تصویر ولګوئ یا تاسو به راشئ دلته به کلیک وکړئ سیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو له ګیلري څخه یو تصویر واخلئ. کوم تصویر چې ستاسو پرې دغه جیمیل اکاونټ باندې لګوئ نو پرې لګولی شئ. تاسو کتلی شئ چې زما تصویر په زما جیمیل باندې ولګېده. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره به موږ بیا راځو. زموږ وټساپ شمېرې باندې هم تاسو ایمیل موږ ته میسیج کولی شئ. زما سره سایټونه هم شته د پیسو ګټلو او اپلیکیشنونه هم شته. د هغې په باره کې به هم ستاسو لپاره ویډیوګانې جوړوم. نو تاسو زموږ سره پاتې شئ زموږ چینل څارئ. انشاءالله زه به ستاسو لپاره هر ډول ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوم.